ګرانو مینوالو کتونکو السلام علیکم. کرن خان یم. خدای دې وکړي چې هر چرته روغ جوړي. خدای مو د دې کرونا د وبا نه وساته. یو ډیره اهمه خبره در سره شریکوم. هغه ملګری چې دغه وبا نه خلاص شوی دي، د دې وبا سره جنگ کړی دی او خدای ول بیا صحتونه ورکړي دي، هغه ته د ډیر مبارک وي. او دغه یو خاص دغه یو عرض ورته کوم چې تاسو دغه پلازما چې کومه ده دغه د نورو ډیرو خلکو ژوند ژغورلی شي. نو که تاسو صحت یاب شوي د صحت د ادارو سره رابطه وکړئ او د نورو ډیرو هغه خلکو چې هغه ته تکلیف دی په ژوند تیرولو کې، هغه ول خپل پلازما ورکړئ او د خدای پر رضا ورکړئ، دا هغه ژوند وژغورئ. نو زه باوري یم چې تاسو ته به د زړه سکون هم ملاو شي. او کم خلک چې پکې مریضان دي هغه د ډیر زیات احتیاط وکړي او به د ډیر وسکي لاسونه دی بیا وینځي او خپل دغه عبادت او دغه وظایف دی کوي. دوی له دې خدای صحتونه ورکړي. خدای کم ملګری چې خښوي دي د دې وبا نه د کرونا نه، هغه ول پکار دي چې دغه نورو ناروغانو له خپل پلازما ورکړي، دیو ته ور وبخي او د دیو صحتونه او د دیو ژوند وژغوري. ډیره زیاته مننه. کور مو